یا تس پنس پختونه راپارشه ګنې لاړې یا تس پنس پختونه راپارشه ګنې لاړې په ګڼو لارو مزه په یوه شه ګنې لاړې یوه د وخت کوټلي فیصله شه ګنې لاړې په لاره کې طوفان ته تاتره شه ګنې لاړې په تا که څوک خفه شول دا د نښې د زوال دي په درمونې روره په تا که څوک خفه شول دا د نښې د زوال دي که غاړې خوشحالي په ځان خفه شه ګنې لاړې په تا که څوک خفه شول دا د نښې د زوال دي او که غواړې خوشحالي په ځان خفه شه ګنې لاړې چپې دي غلغلی دي هر قدم د امتحان دی چپې دي غلغلی دي هر قدم د امتحان دی همت ورته زلمی ساته تکړه شه ګنې لاړې په خپل وزر چکونه عادت نه دی د بازانو په خپل وزر چکونه عادت نه دی د بازانو راټول که اسمانونه ورغوټه شه ګنې لاړې تازه بارود په تا پسې ستا کور ته را روان دي تازه بارود په تا پسې ستا کور ته را روان دي سارا کاږه دې جنګ ته لږ دمه شه ګنې لاړې د وخت د تلسمونو د مدار نه را بهر شه د وخت د تلسمونو د مدار نه را بهر شه خپل ژوند ته خپل اواز خپله جرګه شه ګنې لاړې راتلونکی جنگ د اس دی نه د تورې نه د ډال دی راتلونکی جنگ د اس دی نه د تورې نه د ډال دی کتاب کې چرته علم ته مورچه شه ګنې لاړې راتلونکی جنگ د اس دی نه د تورې نه د ډال دی کتاب کې چرته علم ته مورچه شه ګنې لاړې ته یو شه دا د وخت غرور به شل ټوټې پرتې وي ته یو شه دا د وخت غرور به شل ټوټې پرتې وي یو موټې یو ګزار یوه ناره شه ګنې لاړې منظر خو ستا د حق مطالبه کوي روان دی راځه منظر خو ستا د حق مطالبه کوي روان دی راځه په دې جهاد کې را سره شه ګنې لاړې ډېره مننه جي او زما خو ډېر زیات مینهوال دي الله دې ښه ساتي الله دې ژوندي لري څوک نه څوک پکې راته خپل فرمایش وکړي چې یاره زما نوم پکې واخله نو ستا نوم دی بلکل په ما باندې فرض هم دي او قرض هم چې زه به د خپلو مینهوالو دغه خیال ساتم زموږ په باندې څه خرچه نه راځي زما یو رور دی په مردان کې حضرت علي رور دی او حضرت علي روره څنګه یې ټیک ټاک صحت دی ښه دی زه به دا پروګرام دا کلام دا به تاسو ته ډالۍ کړم عرفان او رګزی دا خلک چې تاسو ماته رعایت کو عرفان او رګزی په کراچۍ کې ژوند کوي او ډېر وخت نه دا وایي چې منظر صاحب موږ ته ډالۍ نه کړل نو عرفان او رګزی روره دا کلام به هم تاسو ته هم ډالۍ کوم بلکې دا پروګرام دی سره سره سجاد احمد افریدي په پېښور کې طالب علم دی سجاد احمد افریدي هغوی ته هم دا ډالۍ کوم سجاد وروره څنګه یې ښې ډېره مننه مو کوم وایي ټول عمر ما کې بېوسي په تا کې زور ولې وي ټول عمر ما کې بېوسي په تا کې زور ولې وي ما ته زما ژوندون د بل د خولې پیغور ولې وي چې ضرورت یې نه وي کور کې مې چینې روزي چې ضرورت یې نه وي کور کې مې چینې روزي او چې مې طبیعت ته شراب وشي جام نسکور ولې وي څه مجبوري ده داسې کینئ چې لږ سوچ پې وکړو څه مجبوري ده داسې کینئ چې لږ سوچ پې وکړو د هر پښتون قاتل ابۍ راوړه رور ولې وي ما شیرینۍ او لیلا ځکه چانه جوړه نه کړه ما شیرینۍ او لیلا ځکه چانه جوړه نه کړه چې کومې پیغلې ته هم ګورم زما خور ولې وي ته پې خوله مه کېده ملا نه تپوس څه لګوي ته پې خوله مه کېده ملا نه تپوس څه لګوي چې هر ماښام زموږ د کور اوبو کې اور ولې وي او بس په دې نیت مې د سرونو شکرانې وویستې بس په دې نیت مې د سرونو شکرانې وویستې چې پښتانه یو په پښتون به د چاپور ولې وي او چې زمرود شي بیا یې تاسو په چونګونو وړئ چې زمرود شي بیا یې تاسو په چونګونو وړئ او چې بیا جنګ ته شي نو خاوره زما مور ولې وي او یو جواب راکئ چې دا مینه زلزله ولې وي یو جواب راکئ چې دا مینه زلزله ولې وي او سوال مې دا دی چې بیا یو زما په کور ولې وي او هر اوږې تږې لوس لغړ د پښتونخوا ولې وي هر اوږې تږې لوس لغړ د پښتونخوا ولې وي هر موړ غټ خېټې او غټ سره د لاهور ولې وي
ډېره مننه چې زه ستا هېڅ نه یم او ته زما هېڅ نه یې لیلا چې زه ستا هېڅ نه یم او ته زما هېڅ نه یې لیلا نو بیا د مینه د منظر په لمن تور ولې وي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي اخري کلام ته به راشو وایي مداري خپل سامان دې وتړه کیسه ختموه مداري خپل سامان دې وتړه کیسه ختموه ما سره نورې پیسې نشته تماشه ختموه زه د روټۍ ضرورتمند یم زه روټۍ خرڅوم زه د روټۍ ضرورتمند یم زه روټۍ خرڅوم خدایا ګردې ته مې د غټ سړي ګرده ختموه زه بیا نشم مړ کېدی ژوندی کېدی لاليه زه بیا نشم مړ کېدی ژوندی کېدی لاليه هم نن د سترګو مقتل اوس پړه لانجه ختموه د دې نه پس یو بیان زه هم په بدرۍ کوم د دې نه پس یو بیان زه هم په بدرۍ کوم شیخه ناوخته د په هرو تبصره ختموه ډېره مننه جي خلک د ګوتې ځای چې ویني پکې لاس تیروي خلک د ګوتې ځای چې ویني پکې لاس تیروي راځه را دې خواشه وخت نشته فاصله ختموه سبا کېدی شي چې بیا دا هم په نصیب کې نه وي سبا کېدی شي چې بیا دا هم په نصیب کې نه وي سبا ته مه پرېږده یوه روټۍ پوره ختموه چې زما حق دی ته یې خورې نو دا قلم ونیسه چې زما حق دی ته یې خورې نو دا قلم ونیسه ړومبی بجلی په کونډو ډبل جرمانه ختموه او څوکو په څه مړ دی نو ته پې کوم خپی مولا څوکو په څه مړ دی نو ته پې کوم خپی مولا غیر ضروري خبرې مه کوه زرده ختموه او ښځه تا نه دي کړي ما کړي دي پوه شوې که نه ښځه تا نه دي کړي ما کړي دي پوه شوې که نه سړي ارستو به کتی شي هنګامه ختموه او تیاره د خپو نه د منظر تر سره ورسېده تیاره د خپو نه د منظر تر سره ورسېده همدا د وخت انوره سړي کوه ها شپه ختموه ډېره مننه چې ډېره مهرباني داسې لکه زه چې د بل قتل په تکل کې تله داسې لکه زه چې جی یاسین احمد روره په اسلام آباد کې او یې د مردان او دا کلام به بالکل تر درو ولمه ستا په نوم دی شي یاسین احمد رور په نوم به شي وایي تله داسې لکه زه چې د بل قتل په تکل کې د چا نه یې شروع کړو یوړو په اوربل کې تله داسې لکه زه چې د بل قتل په تکل کې د چا نه یې شروع کړه روح یوړو په اوربل کې راووتل جومات نه صرف ځان مطمئن کړو راووتل جومات نه صرف ځان مطمئن کړو سودا د جنت وشوه د منځونو په بدل کې بدمستو بدکردارو کې زما پښتنه پیغله بدمستو بدکردارو کې زما پښتنه پیغله راګیره چې اوسئ شي د اسونو استبل کې د غرونو بلبلان مې شاګردۍ پسې اوس ګرځي د غرونو بلبلان مې شاګردۍ پسې اوس ګرځي ما کړی دی د یار د سترګو ذکر په غزل کې څه وخت خراب دی څه زمونږ په خپله زړه کې شک دی څه وخت خراب دی څه زمونږ په خپله زړه کې شک دی ته راشه یو ځل بیا د بنګړي شمارمه سنګل کې جانانه د حمزه بابا ارمان خو به پوره کړو جانانه د حمزه بابا ارمان خو به پوره کړو راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل جانانه د حمزه بابا ارمان خو به پوره کړو راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې او په هغه ورځ به شنې جنډې ته لاس په تندي کېدم په هغه ورځ به شنې جنډې ته لاس په تندي کېدم زنځیره تا چې ووینم د سپینو جامو غل کې زما چې ځنکدن وي زه غلام وطن کې نه مرم زما چې ځنکدن وي زه غلام وطن کې نه مرم تلوار کوئ ما یو سی چې ساور کم په کابل کې غوږ کېده خو څه ډوبې ډوبې چغې دي جانانه غوږ کېده خو څه ډوبې ډوبې چغې دي جانانه پرېوته دی څوک پروت دی ستا د مستو سترګو تل کې او ته چغې د منظر وها خو منظر کوم دی ته چغې د منظر وها خو منظر کوم دی زمونږ څه پته لګي د اتیانو په غوبل کې ډېره مننه جي ډېره مننه مینهوالو الله هم ښه ساته